13 ورځ په تورخم پوله د افغاني سرتوري سره د اف آی ای تورخم اهلکار د بدتمیزي واقعه په سوشل میډیا وایرل شوی په کوم کې چې متاثره زنانه د اف آی ای اهلکار کامران نواز باندې له دوی سره د بدتمیزي الزام لګوي په سوشل میډیا له دغه زنانه ویډیو وایرل کېدو سمدستي ډایرکټر اف آی ای مجاهد اختر خان اکشن اخستی او په سمدستي توګه یې په واقعه کې ککړ ملزم کامران نواز د نوکرۍ څخه ماتل کړی په تورخم اف آی ای ټرمینل کې موجود اسسټنټ ډایرکټر شفقت جمال وویل چې دوی له واقعې سمدستي نوټس اخستی او د خپل اهلکار د ماتل کېدو وروسته یې د مکمل تحقیقاتو حکم ورکړی دوی وایي چې کچرې په ملزم جرم ثابت شو نو د نوکرۍ څخه د لاس وینځلو سره سره به ورته له دغه جرم سزا بیله میلاویږي د تورخم اف آی ای ټرمینل باندې د مخکې نه داسې تورونه لګیږي چې دلته په پیسو افغانان بغیر د سفري دستاویزاتو اړوي را اړوي ولې بلخوا په تورخم پوله د اف آی ای اسسټنټ ډایرکټر شفقت جمال وایي چې په تورخم پوله مقامي مافیا کومه چې په غیر قانوني توګه په انساني سمګلینګ کې ککړ دي له دوی داسې قسمه مطالبات نه مني چې له امله یې دوی داسې قسمه پروپیګنډې کوي دوی زیاته کړه چې په تورخم پوله د تګ راتګ په حواله که چاته هم څه شکایت ستونزه وي نو دوی د اف آی ای ټرمینل تورخم کې موجود دي د کیمرامین عدنان افریدي سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډی کوتل